بسم الله الرحمن الرحیم. دغه کوم ځای کې چې مونږ قرار لرو دا هغه ځای دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه احد کې زخمی و، نو حضرت علي کرم الله وجهه ورته راولېږه چې له دې ځای نه اوبه ویسي. په هغو اوبو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مخ مبارک پرېمینځه او اودس یې ورباندې وکاو. هغه ځای چې د غره په څوکه کې کومه سمڅه موجوده وه، هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو د دمې لپاره ناست و او له دغه ځای نه حضرت علي کرم الله وجهه اوبه ویوړې. دلته له موږ سره علما کرام موجود دي، مستعین مولوي صاحب دی او مولوي صاحب عبدالباقي عاصم صاحب دی، او خپله دا څوک چې ویډیو کوي دا زموږ یو قدرمن ملګری ادریس صاحب دی چې د جامعې شاګرد هم دی، نو هغه هم له موږ سره په دې سفر کې مل دی. لله الحمد. دغه ځای کې الله عزوجل زموږ هم نصیبه وکړه چې هغه ځایونه وګورو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو اثرات دلته موجود دي. نو دا هغه ځای دی چې له دې ځای نه اوبه وړل شوې وې.